سلامونه او نیکې هیلې. الله تعالی دې که روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې درس موضوع مو د پښتو ژبې ب، پ، ت، ټ او ث ده. موخه د نن ورځې درس مو دا ده چې قدرمن زده کوونکي د دغه تورو لیک، لوست او تلفظ په سمه توګه پوه شي. قدرمن ښوونکو، د دغه لپاره چې زموږ زده کوونکي درس ته علاقه‌مند شي او دغه توري ورته معرفي شي، ډېر ښه ده چې موږ هغوی ته ځینې فلش کارتونه څرنګه چې تصویر کې تاسو ګورئ ښکاره کړو او هغوی څخه پوښتنه وکړو چې دا څه شی ده. کله چې هغوی موږ ته ځواب راکړه، موږ دغه فلش کارتونه بیا خپل په تختې نصب کړو او هغوی ته د دغه توري ولیکو یا هم توري چې شاته دي ښکاره کړو. پس له دې چې د توري ولیکلل یا ښکاره م کړل، نور هغه لومړی توری چې معمولا په ب، پ، ت، ټ یا ث پیل کیږي هغه القا کړو او ورته ووایو چې دغه زموږ ورځنی درس نن دغه شی ده. د بیلګې په توګه ما دلته ځینې فلش کارتونه نصب کړي دي او زه زده کوونکو ته وایم چې دغه چیز تصویر ده. معمولا زده کوونکي وایي چې دا بادام دی. نور زه دلته بادام توری کلمه درستی لیکم. او په دغه بادام کلمې کې بادام ب توری چې دغه ده د حلقه کوم. په دغه توګه تاسو کولی شئ خپل درس قدرمن زده کوونکو ته معرفي کړئ. قدرمن ښوونکو، اوس چې زده کوونکي د تورو شکل سره بلد شول، وخت ده چې هغوی ته د دغو تورو سم تلفظ ور زده کړو. د دغه کار لپاره موږ هر توری وایو او زده کوونکو ته وضاحت ورکوو چې دغه توری څه رقم ویل کیږي. مثلا د ب توری ب ویل کیږي، د پ پ، د ت ت، د ټ ټ او د ث ث شکل ویل کیږي. یو شی چې یادونې وړ ده، دغه ت او ټ، یعنې دغه ت بدون د پنډک او پنډکدار توپیر دا ده چې په پنډکداره ټ کې موږ خپل ژبه کام کې چسبوو، داسې ډک ویل کیږي ټ داسې. او څه چې خو اسانه ده، څه صرف خپل ژبه غاښو شاته راولئ او غاښو منځ کې اوسي ویل کیږي. مثلا ث. د دغه هر کمې لپاره ډېر ښه ده چې تاسو مثال هم زده کوونکو ته ورکړئ تر څو نور هم هغوی بلد شي. مثلا ب چې باران ده، تاسو ورته وایئ ب ران، باران. لږ ورو یې ورته ووایئ چې تر څو هغوی پوه شي. یا چې په غږ ورکوي، مثال ده پارک، په پارک داسې. اوس وګورو چې زموږ زده کوونکي آیا واقعا دغه درس زده کړی او توپیر کولی شي د دغو تورو پر منځ کې که نه. هغوی سره یو بل فعالیت کړو. دا فعالیت څرنګه چې ده چې تخته په مساویانه برخو د تورو په تعداد ویشو او موږ د ځینې کلمو نومونه اخلو. بیا زده کوونکو ته وایي چې دغه لومړي سر د توري کې کوم غږ دوی را اوري. مثلا موږ وایو بانک، بانک. زده کوونکو ته وایي تاسو څه شی اورئ لومړی؟ هغوی حتما تاسو ته وایي چې موږ ب غږ اورو. بیا تاسو دغه ب غږ دلته ولیکئ. یا مثلا پارک، په پارک. تاسو د چی شي غږ اورئ؟ زده کوونکي معمولا تاسو ته ځواب درکوي چې د پ. بیا موږ وایو موږ پ کلمه پارک کلمه یا دلته بیا لیکو. دلته چون ما سره ځای کم و، ما څو توري نمونه په شکل ولیکل، اما تاسو کولی شئ دغه فعالیت د نورو تورو لپاره هم ادامه ورکړئ. اوس چې زده کوونکي د تورو غږ سره بلد شول، دا یو وخت ده چې هغوی سره د دغو تورو املا کار وکړو. د تورو املا لپاره لومړی دا اړین ده چې زده کوونکي د تورو حرکت پوه شي. د دغه کار لپاره موږ خپل مخ تختې خواته تاووو او دغه توري په هوا کې کار کوو. مثلا ب. پس له دې چې مخ مو تاو کوو، اوس زده کوونکو ته وایي چې دغه کار دوی هم په هوا کې وکړي او موږ د دغه ځایه د هغوی کار نظارت کوو. که والی د دې کار دا ده چې هغوی د ذهن کې یو تخیل د دغه توري جوړیږي او هغوی د دغه توري حرکت یا مسیر د حرکت پوهیږي. پس له دې چې دوی په هوا کې کار وکړه، اوس ورته وایي چې دغه توري خپل په میزو کې ولیکئ.
یعنې تاسو ورته توري ووایئ او هغوی دې خپل په میز کې لیکي. مثلا ب هغوی دې خپل په میز کې لیکي ب، یا پ هغوی دې خپل په میز کې لیکي پ. پس له دې چې زده کوونکي دغه توري ولیکل، بیا تاسو زده کوونکو څخه وغواړئ چې تاسو لاس ته وګورئ او تاسو دغه توري په تختې ډېر په نرمي او ډېر ورو ورو ولیکئ. کله مو چې ټول درست دغه توري په تختې ولیکل، اوس هغوی ته ووایئ چې یو کس راشي د تختې په سر او تاسو دغه توري د نقطې په شکل هغوی ته بیا د تختې په سر ولیکئ او د هغوی څخه وغواړئ چې دغه نقطې وصل کړي. د مثال په توګه مثلا موږ د ب توری د نقطې په شکل لیکو، داسې. او یو زده کوونکو څخه هیله کوو چې راشي دغه نقطې چې دي دلته دا وصل کړي. بیا همداسې نور توري لیکو او نور زده کوونکو څخه هیله کوو چې راشي دغه نقطې سره وصل کړي. زه پوهیږم چې دغه توري د نقطو په شکل لیکل ډېر یو وختګیره پروسه ده، اما ښه والی دا ده چې زده کوونکي ته دا به سرګرمي هم وسي او هغوی د دغه تورو حرکت په تختې په سر به پوه شي. نو د دغه لپاره چې تاسو وخت ډېر ونه نیول شي، موږ دغه توري د نقطې په شکل تاسو ته چمتو کړي او تاسو کولی شئ د افرن ویب سایټ یا د یوټیوب څخه یا د فیسبوک څخه دغه توري ډاونلوډ کړئ. پس له دې چې زده کوونکي د تورو پوره شکل سره بلد شول، اوس یې وخت ده چې زده کوونکو ته د نیمه شکل دغه تورو ورښکاره کړو او ورته ووایو چې دغه ټولو جملو کې چې ده یا کلمو کې نیمه توري پکارول کیږي. د نیمه تورو لپاره ډېر ښه ده چې لومړی تاسو د نیمه توري ډېر ورته په تختې وباسئ یا ورته ښکاره کړئ، کومه چې تاسو راحت یئ، او ورته ووایئ چې دغه د هر توري نیمه شکل داسې ده. پس له دې مو چې نیمه توري ورته ښکاره کړل په تختې باندې، ښه ده چې یو مثال هم د هر تور لپاره ووایئ تر څو زده کوونکي نور هم دغه نیمه توري په یو کلمې کې وګوري. مثلا زه یو د ب لپاره وایم چې ب لپاره باران ده. دغه نیمه توری موږ اخلو، دغه ته الف ورکوو، هم شو باران. زده کوونکو ته واضح کوو چې دغه چې ده دا نیمه توری ده. اوس د دغه لپاره مطمئن شو چې آیا زموږ زده کوونکو دغه نیمه توري پیژندلي او یا هم تفکیک کولی شي په کلمو کې که نه. ډېر ښه ده چې هغوی ته دغسې کلمې چېرته چې دغه توري ب ت یا دغه پ ت نور توري چې خالي دي دا توري ورکړو او هغوی ته ووایو چې چېرته چې دغه توري ګوري رنګامیزي کړي. په دې کار باندې بیا هغوی د لاس هم راوشي او هغوی دغه نیمه تورو سره په کلمو کې بلد شي. د مثال په توګه ما دلته ځینې توري لیکلي دي، مثلا کتاب، څپلۍ، ټال او ټوټ. زه دغه چېرته چې تی ګورم دا داسې رنګامیزي کوم. دا ډېر ښه ده چې تاسو یو زده کوونکی په صنف کې وغواړئ او ورته متفاوتې رنګې ورکړئ. اول ځای نقطې داسې باید دوی لاس حرکات هم ښه شي، دغسې ورته ښکاره کړئ چې کوم ځای نه لاس دوی حرکات کړي، څرخه مې خپل لاس راولي، کوم ځای نه پیل کړي، چېرته یې ختم کړي. تاسو کولی شئ دا توري د موږ ویب سایټ څخه بیا هم ډاونلوډ کړئ یا د فیسبوک پاڼې څخه هم تاسو کولی شئ د لاندې لینک څخه ډاونلوډ کړئ. په دغه توګه زموږ ماشومان نیمه تورو سره په کلمو کې هم بلد کیږي. مننه کوم ستاسو پاملرنې څخه. ښه وخت ولرئ.